میږي داسې یو کله کله چې خدای دې داسې پلرونو داسې تکړه سړي نرم ډېر کړي. امين. شکور صدران نن شهادت ورسېدو. لا څه هو ځکه چې تو موږ ته دومره انرژي راکړه تو په لیدلې نه قسم دا شی مرګونه ډېر کم پیدا کېږي. مننه لکه څرنګه چې تو بچیونو ته یا مقصد موږ ووایو چې موږ ورونو ته پیدا شو داسې مرګونه خو خلک خدای نه غواړي چې ټوله دنیا په وژغوري او ټوله دنیا دوی ته ورکړي. او زه خو خپله داسې یم که چېرته مو ته دا شی مرګ وشي نو دې نه به ښه مرګ کله بل نه وي. دا حاجي صاحب ته خپله تم تکړه سړی بچیون دې هم تکړه و خدای دې تو نورو بچیونو ته هم ډېر عمر درته ویر کړي او موږ تاسو ټولو ته چې څومره ځوانان یو څومره مسلمانان یو او د اسلام د کلمه هم په خوله وي خدای دې موږ ټولو ته داسې مرګ راولي چې هم دا دنیا ښکلي وي هم دنیا ښکلي وي. حاجي صاحب نور تو خو موږ ته ډېره انرژي راکړه. تو په کتو موږ چې خامخا درد به مې دې کې هېڅ شک نشته درد خو ډېر زیات درد وي ځکه چې موږ دومره ودردولو نو ته به خامخا څومره دردېدلی. نه انشاءالله تعالی بخښنه غواړم. زه خپله خدای په مهربانۍ سره مشر دی خدای ته کار کړه خو دا یوه خبره سره ملګري ده او چې کله زه امبولانس ته وختلم ومې چې یا الله تور کړي وو پوسټر کړي وو او تور ته په اور ورسېدل خو د مخکې او دا که جوړولو نصیب شوي وي دا مرګ ته خلک خو نوره مې سر په سترګو هر څه کوي په بله پره ورسره وم هر څه چې ورسره وم او موجود وم نو ټول څه نه ډېره مننه الله مو د عزت وکړي امامه که دردني وکړله ډېر ځوانانو وړو سترو ترسره یو خویندمانو ټولو وکړله مننه د دې غږ ته چې ته راغلی تو نه خو بیا د ملګرو نه دی ډېره مننه ځکه چې ته ډېر د مصروفیاتو سره مخامخ یې